ډاکټر صاحب جی د کیسر صاحب د مور بي بي د مار خبر مې چې واورېده نو ما داسې محسوس کړه لکه ما خپله مور بي بي فوت شوي وي نو په همدې تناظر کې دا یو څو شعرونه راوورېدو تاسو په درانه حضور کې وړاندې کوم. ما ته خو هېڅ ښکاري په مخ کې جنت ته فردوس، ما ته خو هېڅ ښکاري په مخ کې جنت ته فردوس، د چا د پښو ښکالو کې ښکاري چې عظمت ته فردوس، د سترګو جل کې ورته ژوبله تمنا شي د زړه، د سترګو جل کې ورته ژوبله تمنا شي د زړه، او د چا دا د چا خندا چې هم د رضا شي د زړه، د لوړو غرونو په جولې کې کرم د دعا، د لوړو غرونو په جولې کې کرم د دعا، او د سارا نرمه شانسینه کې حرم د دعا، او ګلاب شي خم کلی شي وای د نظر د ښکلا، ګلاب شي خم کلی شي وای د نظر د ښکلا، او لکه چې ورک په نندارو شي مازیګر د ښکلا، ګلاب شي خم کلی شي وای د نظر د ښکلا، او لکه چې ورک په نندارو شي مازیګر د ښکلا، او د دې نظام په تربیت کې ارتقا مسلسل، د دې نظام په تربیت کې ارتقا مسلسل، او په پرورش کې د فطرت د استا عطا مسلسل، ستا مرغزاره جنتي غې کې غني خویونه، ستا مرغزاره جنتي غې کې غني خویونه، او زه سوچ کوم د فرښتو به داسې وي خویونه، او زما په سترګو کې د اوښکو منظر اور واخیسته، زما په سترګو کې د اوښکو منظر اور واخیسته، او ستا ناګهانه مرګی څه و خبر اور واخیسته، او لږ خو راګوره په سلګو درته کفن ګنډمه، لږ خو راګوره په سلګو درته کفن ګنډمه، او د خپلو اوښکو په ګیندو درته کفن ګنډمه، د حسرتونو کبر کنم ځان ته لرې لاړې، د حسرتونو کبر کنم ځان ته لرې لاړې، او ستا د للې للو خوږې خوږې سندرې لاړې، د حسرتونو کبر کنم ځان ته لرې لاړې، او ستا د للې للو خوږې خوږې سندرې لاړې، او سراجه مخکې چې په خپل ځان واورې واړومه، سراجه مخکې چې په خپل ځان واورې واړومه، او ستا په بدن نومورې څنګه خاورې واړومه، ستا سراجه مخکې چې په خپل ځان واورې واړومه، سراجه مخکې چې په خپل ځان واورې واړومه، ستا په بدن نومورې څنګه خاورې واړومه، ستا په بدن نومورې څنګه خاورې واړومه.